ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق الله العظيم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه زما عزت ونو اللہ قرآن مجید کے فرمائی کہ مسلمانو دے اللہ تعالیٰ ذکر کوئے اور دا ذکر پا کثرت سرا ڈیری کوئے گرے مسلمانو تا دا حکم دی کہ تاسو پا ہر حالت کی پا ہر وقت کی دے اللہ تعالیٰ ڈیر ذکر کوئے اللہ تعالیٰ مونگو تاسو تا دا خی کہ انسان یو کانے ندی چاہ سے پروت وی انسان ندی چاہ سے ولاڑوی بلکہ انسان اشرف المخلوقات دا انسان با دی اللہ تعالیٰ پا یاد کی دی اللہ تعالیٰ پا ذکر کے لگیوی تو مونگو تاسو سوچو کو دی اللہ تعالیٰ دیر احکام دی و دی اللہ تعالیٰ څومره احکام دی اغی وقت مقدر دی معین دی مقداری معین دی مونگو تاسو ته چې کله د روزي حکم کیږي دا په کال کې یو میاشت روزه ده چې کله د لمانځه حکم مونگو تاسو ته کیږي دا په ورځ کې 15 د زکات خپل مقدار معلوم دی داسې د نور عبادات خپل مقدار معلوم دی ولیکن دو قسم عبادتونه داسې دي چې هغه مقدار معلوم نه دی چې دغه عبادتونه یو عبادت تقوا ده الله تعالی قرآن مجید کې فرمایي فتقوا الله ما استطعتم تاسو دومره تقوا اختیار کړئ دومره تقوا اختیار کړئ چې څومره تاسو طاقت وي یعنی وخت معلوم نه دی چې څومره د تا کوشش وي غټ میدان دی په دې میدان کې څومره ته منډې وهلی شي څومره مقابله کولی شي دا د تا طاقت موافق دی چې مقداری معلوم نه دی دا د الله تعالی ذکر دی یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا اے مسلمانو تاسو ډیر ذکر کوئ ډیر ذکر کوئ مقداری معلوم نه دی بعد چې څومره تاسو طاقت وي څومره ډیر کولی شي دومره ډیر کوئ الله تعالی د ذاکرینو صفات بیانوي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ذاکرین هغه خلق دي چې په ولاړی د الله تعالی ذکر کوي په ناسي د الله تعالی ذکر کوي په پروتي باندې د الله تعالی ذکر کوي ځکه د انسان درې حالتونه دي یا به ولاړ وي یا به ناست وي یا به پروت وي یعنی د مقصد دا دی چې په هر حالت کې د الله تعالی ذکر کوي آکه د خوشحالی والیو که د غم والوي آکه د سردی والوي که د یخنۍ د ګرمۍ والوي
آکه په غم کې وي که خوشحالي کې وي صحت وي او که بیماری وي غریبي وي او که مالداري وي په هر حال کې د نظر په الله وي دی الله تعالی په قدرتونو کې سوچ کوي چې یا الله تعالی د څومره مخلوقات پیدا کړي دا د باطل نه دي پیدا کړي بیا و قسم عبادتونه د دې وخت مقرر نه دی د دې مقدار معلوم نه دی یو تقوا ده یو د الله تعالی ذکر دی ګوره یو د الله تعالی ذکر خدا سي دی چې په زبا باندې وایي سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله اصل ذکر د انسان د زړه سره تعلق لري چې ته د الله تعالی مخلوقات ګوري او د الله تعالی په قدرتونو کې سوچ کوي او دا وایي چې الله تعالی دا ټول شیان تا فضل نه دی پیدا کړي په دې کې څه حکمتونه دي د څه فائدې دي پر دې د انسان د فائدې دي پر دې خو یا الله تعالی دا ټول مخلوقات چې تا د انسان د پر پیدا دي انسان د خپل عبادت پر پیدا دي دیو جنا اصل ذکر دادی چې د الله تعالی په قدرتونو کې سوچ وکي د الله تعالی دومره مخلوقات بشمیره مخلوقات دغه مخلوقاتونه به مونږ تاسو هغه مخلوق را واخلو په کې د الله تعالی قدرتونه وګورو په جان مخلوق دی چې ونه دا بوټی دی که یو انسان په ونه او په بوټي کې سوچ وکي په دې کې د الله تعالی دومره حکمتونه پراته دي چې انسان حیران دی ونه کې څومره سبقونه حکمتونه تاریخ دي دین په دې نورو شیانو کې چې دین اعلی دي په کې به څومره حکمتونه یې خوي ګورې د مونږ تاسو چې په نظر باندې عام راځي ونه راځي دا ونه چې کله پیدا کیږي دا د سرو زرو کې نه پیدا کیږي ونه په سپینو زرو کې نه پیدا کیږي بلکې ونه چې پیدا کیږي خاور ته به تخم ورواچوي په دې خاور کې ونه را پیدا کیږي په دې کې الله تعالی انسان ته دا سبق ورکوي چې انسانا ته که د ځان نه ښه سړی جوړوي ولي د ځان نه جوړوي ته به په دغه ماحول کې وخت تېروي تا ته به د خپلو طرف نه تکلیف رسیږي د بل طرف نه تکلیف رسیږي په دې ماحول کې چې ته زندگی تیره کې نشو نما د تاوشي تربیت وشي بیا که ته په عبادت باندې قائم وې ته کامیاب انسان یې لکه څنګه ونه په سرو زرو سپینو زرو کې نه پیدا کیږي همدارنګه انسان کې په داشت کې چې رهبانیت وکړي په دې کې د تا ترقی نه کیږي ځکه ترقی له کیږي چې د بدنظرۍ اسباب موجود وي ته بدنظري نه وکړي د غوږونو غلط استعمال اسباب موجود وي ته غلط نه کې استعمال د ژبې غلط استعمال اسباب موجود وي ته غلط نه کې استعمال د لاسونو د خیالاتو د ماحول اسباب موجود وي د ګناه ته د دین ځان بچ کې بیا ته کامیاب انسان یې دیو جنا زمونږه اسلام کې لا رهبانیت اسلام کې رهبانیت نشته دا غار تلاړ شه دا څو فرشتي هم ګناه نه کوي زری نه کوي کون هم سره روزونه غیبتونه نه اوري ګونګ هم د چا غیبتونه چاته په زبه باندې درد نه ورسوي دوی کمال نه دی ځکه د دې مخالف نه دی موجود بیا دی ونې نه مونږ ته اول سبق دا حاصل شو انسان په دغه ماحول کې وخت تیروي بیا چې ته په شریعت باندې مستقیم شې پابند شې ته به کامیاب انسان وي دویم سبق دا دی مونږ چې کله ونه وکړو ځمکې ته تخم ورواچوو دا یو دانه د تخم خپل ځان قربان کې په خاورو کې وجنا په زرونو نورونه ته फायदा خلکو ته फायदा ورسیږي په زرونو تخمونه ورنه پیدا شي دینه نور ونه پیدا کیږي علما کرام فرمایي چې په دې کې مونږ ته دا سبق دی چې انسان کا تخپل ځان قربان په دین باندې ولګوي
بیا د تا د قربانۍ د وجه نه په زرونو خلکو ته به ته سبب جوړ شي د دوی ترقي به وشي ته به سبب جوړ شي د نور خلکو به اصلاح وشي چې کله ونې ته خام ځمکې ته ور واچوې قرباني ورکړي نه په زرونو خلکو فایده اخلي مونږ تاسو ته سبق دی چې انسان ځان باندې مهنت وکا ځان باندې کوشش وکا ځان کې عاجزي را والا ځان خور کا بیا چې کله ته ځان خور کې تاکي به قیمت مضبوطه ونی غواندي اعمال براشي د تاسو اتاف و یزاد به ډیرو خلکو تراسيږي ا دې وجه نه کوم یو انسان چې کامیابي غواړي آبا په ځان کې تواضع عاجزي راولي د خپل تکبر به ختم کوي د خپل شخصیت به ختم کوي چې کله کو ته پیدا راسي علماء کرام فرمایي چې د مونږ تاسو الایچی دا چې د چای ته وراچو خوشبودار خوندور ده وای چې دا پیدا کیږي د ونه په سوره کې پیدا کیږي چې کومه الایچی د ونه په سوره کې راغټ شي سره لوي شي هغه عمده هم وي خوشبودار هم وي او د دې ذایقه هم بهترین وي علماء کرام فرمایي چې مونږ ته په دې کې دا سبق دي چې انسانا کته د خپل مشرانو لاندې زندگی تیر کی د خپل مشایخ کرامو د زندگی لاندې زندگی تیر کی اطاعت تربیت خپل مشرانو کی خپل مشایخ کرام دو کی انسان تب خوشبودار و د تاب خوش اخلاق والوي اتاب اخلاق شایسته وي تب خوندور هم د تا عمل به د ریانا د عجب نه تکبر نه پاک وي دیو جنانن سبا زمونږ تاسو ځوانان چې کوم مشر نصیحت ورته کوي چې هغه ته د لاره معلومه ده دی په هغه باندې عمل نه کوي چې څنګه پلار ورته وایي چې زویه د لار غلطه ده دا کار د تا غلطي فورن ورته وایي چې کور زه در پرېده د کور نه ځه ګورې علما کرام فرمایي چې کله د ونې نه یو شاخ راپرېږي دا شاخ وغورځوي څو ورځې پروت وي بیا وچي حتی کې بالاګانو کې پیدا شي که نور نه وي په دې باندې به خلک اور بلکې وبسوځوي هسې به یې راشي علما کرام فرمایي چې انسان ای زویه یا وروره که ته دا غواړې چې زه د ورور نه جدا شه د پلار نه جدا شم ته به داسې وي لکه د ونې شاخونه جدا به شي خو د یوه کار خیر به د دې باندې د جهنم اور بل شي دا انسان لاس چې د انسان سره جوړ وي بالکل روغ وي او تازه وي دې نشوونما کېږي غټېږي خو که د لاس ووایي چې زه جدا کېږم د لاس جدا شي په دې کې به چنجي وشي سپی او د نور شیان به وخوري داسې که یو بچی ووایي چې زه کور پرېږده د پلار خبره نه منه د مشایخ کرامو خبره نه منه بس په خپله زه حدیث ګوره په خپله زه قرآن پاک ګوره په دې باندې عمل کوم دا به د دې لاس غواندې د بدعاتو چنجي به کې وشي د شرکیاتو چنجي به کې وشي که نور نوی د شیطان د خولې وال به جوړ شي شیطان به خپل حمله کې کوي او د قیامت په ورځ باندې به د جهنم اور ته وغورځېږي په دې باندې به اور بلیږي دې وجې نه مونږ تاسو د الایچې ونې نه سبق زده کړو که مونږ کامیابي غواړو د علماو سره به کینو د مشایخ کرامو سره کینو د کور مشر د هغې نصیحت به منو د هغې خبره به منو بل په ونې کې مونږ ته دا سبق دی که تاسو سوچ کړی وي ځنې ونه چې دا را جوړېږي په جوړولو باندې کلونه په ولګي ډېر په کالونو کې دا سر ته ورسېږي بیا د دې زندگی هم اوږده وي او خلکو ته فایده هم اوږده ډېره زمانه وي
ځنې بوټي داسې دي پروتې ورته وایي چې په څو ورځې کې راشنا شي په دوالونو باندې وخېږي دوالونه شنه کي خو څو ورځې بعد خازان پې راشي هسې ختم کي بنیاد هم ختم شي علما کرام فرمایي چې په دې کې موږ ته دا سبق دی چې انسانه ته که وایې چې زمانه ښه شخصیت جوړ شي د مانه ولی جوړ شي تقوادار او جنتی جوړ شي دا په یوه ورځ کې نه جوړیږي که ته دا سوچ وکړې چې په دعاګانو باندې په تعویذونو باندې زه په یو ور باندې نیک شم که په یو ور نیک شوې بیا خو یوه دوه ورځې د ولی غوندې لمانځونه عبادتونه وکړي خو بله ورځ به د پروتې غوندې بلکل بنیاد اسلام باندې ختم شي تاسو به ځینې خلک لیدلی وي چې دینی ماحول یې نه وي لیدلی چې کله دینی ماحول یو دوه ورځې وویني بیا په ده کې جذبه راشي ګیره پرېږدي د شریعت مطابق ښکاري د جذبې نه فایده واخلي دا ټول خلک جهنمي ورته ښکاري ځان جنتي ورته ښکاري په هر یو باندې اعتراض وي چې دا جهنمي دی دا جهنمي دی زه جنتي یم څو ورځې ښه په جوش کې وي خو لیکن چې څو ورځې تېرېږي د دین چې څومره بدنبي دا سړی کوي بل سړی دومره نه کوي دین مخالفت چې څومره دا سړی کوي بل یې نه کوي ځکه چې په څو ورځې کې پروتې غوندې راژوندی شوې استقامت یې نه وکړو دې وجې نه فوراً د تا باطن مړ شو زمونږ طلبه کرام علما کرام دي چې په دین شخصیت جوړولو باندې 14 کاله 15 کاله تیر کی لوګي هم تیرې کی وطن دي هم تیرې کی ګرمي او سردی وي خو لیکن چې کله دینه مولا جوړ شي د دې فائدې هم همیشه وي دې فائدې خلکو ته فیضات خلکو ته هم ډیر وخت وي یعنی په دې ونه کې مونږ تاسو ته دا سبق دی چې انسانه چې کله ته په دین باندې روانېږي په دې کې به ته مجاهده کوي په دې دین کې به کوشش کوي هسې په مفت نه میلویږي الله تعالی فضل دی چې په یو نیم باندې چا باندې وکړي خو لیکن اصل قانون دا دی چې دنیا در اسباب دی مونږ چې دنیا ګټو محنت به اختیار چې ته به اسباب اختیاروي محنت به کوي بل مونږ تاسو کا سوچ وکړو دونه علما کرام فرمایي چې دونه تخپل د هغې میوې وزن نه ښکاري چې د تا څومره وزن دی همدارنګې هر انسان ته د خپل ګناه وزن معلوم نه دی هر انسان ته ځان پاک ښکاري او په خپل ګناهونو باندې په خپلو خطایو باندې نظر نه دی خو لیکن چې کله په بل انسان کې یوه خطایي وویني بس دا خلکو کې مشهوره کې ته فلاني انسان کې دا خطایي ده او دا خطایي لکه څنګه ونې ته د خپلې میوې وزن معلوم نه دی مونږ ته د خپلو ګناهونو وزن نه دی معلوم دې وجې نه چې چاته ووایي چې حالات خراب دي ماحول خراب دی د فتنې دور دی د ګناهونو دور دی دوی وایي چې بس خلک ګناهونه کوي چې ورته وایي چې مهنګایي دا ځکه چې دا مونږ د خپلو لسونو خلک په ګناه کې لګیا دي په کورونو کې برکت ختم شو په کاروبارونو کې برکت ختم شو هر څوک به درته وایي ځکه معاشره ګناهګاره ده خرابه ده خو چېرته انسان ځان ته نه وایي چې د ګناه ته ځان نه شروع کا ته ځان نه شروع کا د ګناه نه ځان بچ کا ځکه معاشره د دې نه جوړه شوې ده چې مونږ تاسو یو جماعت ته راغلو بیا زمونږ تاسو نه معاشره جوړه شوه که داسې هر یو انسان ووایي چې زه به ګناه پرېږده ځکه برکت نشته دی زه به ګناه پرېږده ځکه چې مهنګایي ده زه به ګناه پرېږده ځکه حالات خراب دي چې زه ځان ته ووایه د بل ځان ته ووایه بل ځان ته معاشره به په خپله باندې صحیح شي دې وجې نه مقصد دا دی چې هر انسان به خپل ځان ته ګوري چې زه به د ځان نه اصلاح راولو خو مونږ په ذهن کې بل نیولی دی چې دا بل ګناهګار دی او زه نیک دا بلکې خطایي ده په ما کې نشته دی علما کرام فرمایي
چې ځنې ونه داسې وي آکاش ونه ورته وایي. آکاش ونه چې کله د ونې باندې پروتې غوندې شی د ونه ده، کله په ونې باندې رابادله شي دا ونه په څو ورځې کې ته که زیړه هم کی کمزوري هم کی. علماء کرام فرمایي چې د ګناه مثال هم داسې دی. ولې دې وی کړي خو چې کله ته ګناهونه کوي د آکاش د ونې غوندې په تا په زړه باندې توره تیاره را بدله شي د ګناهونو، بیا په څو ورځې کې د تا باطن خراب شي، په څو ورځې کې د تا باطن کمزوری شي. مونږ تاسو کونې ته سوچ وکړو دا ونه ډېره غټه وي، مضبوطه وي او عمده شاخونه وي، پاڼې تروتازه وي، خو لیکن که یو سپڼ کې یو اسکروټه ور وغورځوله کېږي او دا ونه اور واخلي په څو منټه کې دا ونه دا بالکل ایره شي وسوځولی شي. علماء کرام فرمایي چې انسانه په دې ونې کې مونږ او تاسو دپاره دا سبق دی چې انسانه د تا عمل خو ډېر مضبوط وي، المنځونه هم کوي، تلاوتونه هم کوي، روزه هم ناستې، طالب العلم سبق ته هم ناست دي، احادیث هم وایي، زکاتونه هم ورکوي، حجونه دې هم کړي دي، ونه دې ښه مضبوطه ده، اعمال دې ښه مضبوط دي. خو لیکن که په ژبې باندې یو د کفر لفظ ته استعمال کو د هر شی د کوټا شو، د لمنځونه دې لاړل، د تلاوتونه دې لاړل، د سبقونه دې لاړل، د مجاهدې دې لاړې. ځکه علماء کرام فرمایي جرم صغیره و جرم کبیره، دغې ژبې جسم ډېر وړوکی دی خو لیکن د دې جرم ډېر غټ دی. زمونږ د انسانانو سره د دې ژبې قدر نشته، ځکه د ژبه مونږ ته په مفته ملاو شوې ده چې څنګه الله پیدا کړي یو ژبه را کړې ده، نه تیل خوري، نه واښه خوري، نه چرج خوري، تر کې مرګ پوره دا شروع وي. سخته هم نه ده چې ماته کې نرمه کې، خو ګورې الله تعالی سره د دې زیات قدر دی. مونږ تاسو چې مثالونو سره پوه شو، یو سړی د 100 کاله د اسلام نه فرمانی شو کړې ده، د مسلمانو دشمنی کړې ده، کبیره ګناهونه کړي دي، غټ غټ ګناهونه کړي دي، اسلام نه دی راوړی، ګیره سپینه شوه، خو په دې وخت کې بیا ووایي چې لا اله الا الله، دا دومره ژبې ته چې حرکت ورکړي ټول ګناهونه معاف، چې څومره دشمنی د اسلام سره کړي ده دا معاف، چې څومره د مسلمانو سره دشمنی کړي ده دا معاف، چې څومره د سپینګیروالي دپاره کبیره ګناهونه شرک کړی دی دا معاف. ولې غر خو نشو راما صرف ژبه وخوځوله. بل طرف ته یو انسان دی سپینګیری دی، ټوله زندگی په زندگی ورځې روزانې ولیده، شپې عبادتونه صدقې ورکړي دي، حجونه کړي، نفلونه، تلاوتونه، یعنی هر عبادت نیکاري کړی دی، خو په دې ژبې باندې یو ورته د کفر لفظ وباسي، هغه لفظ وباسي چې په دې باندې سړی کافر کېږي، دا ټول شیان یې لاړل. دې سړي ته انسان ته مرتد ویلی کېږي، ځکه د اسلام نه چې کفر ته واوړي دې ته مرتد وایي. که ښځه په نکاح کې وه نکاح یې ختم شو، اعمال یې ټول ختم شول. دې مقصد دا دی چې د الله تعالی سره د ژبې ډېر قدر دی. اجنبي ښځې ته کتل حرام، د هغې خبرې اورېدل که په موبایل کې و که دغسې وي حرام، په هغې باندې لاس لګول حرام، په سوچ او په خیال کې راوستل حرام. خو لیکن د دوو ګواهانو په مابین کې صرف دا و چې قابل تو سړی و چې ما قبوله ده، ښځه و چې ما قبوله ده، صرف دومره لفظ یې استعمال کو. دې لفظ د واجې نه دومره انقلاب راغی چې کومې ښځې ته کتل حرام او اوس کتل ثواب دی، چې کومې ښځې باندې لاس لګول عبادت دی.
چې کومه ښځې سره خبرې کول خبرې اوریدل حرامو دغه ښځې سره خبرې کول خبرې اوریدل ثواب دی دا دومره انقلاب چې راغی دا د ژبې په حرکت سره راغی بیا مقصد دا دی مونږ تاسو دی ونه نه سبق زده کو چې ونه په ظاهره باندې غټه مضبوطه ښکاري خو لیکن چې کله یو سکروټه ورو غورځېږي ټوله ونه ختم کی داسې انسان که ډېر عبادتونه وکړي ډېر نفلونه وکړي د ژبې باندې یو کفریه لفظ استعمال کی دا ټول اعمال وسوځېدل علامه پانیپت رحمه الله فرمایي چې دوه ملګري سره ناست ورته وایي چې دا شریعت مسله ده دا بل ورته وایي نعوذ بالله نعوذ بالله چې پرېږده شریعت دا کافر شو ښځه په طلاق شوه د هېچا اختلاف په دې کې نشته دی دې وجې نه وایي چې سهار به مسلمان وي بېګا به کافر وي بېګا به مسلمان وي سهار به کافر وي او نن سبا زمونږ د ژبې پروا نشته دی دې ژبې د وجې نه ډېر کافر شوي هم دي مسلمان شوي هم دي دې ژبې د وجې نه ډېر جهنم ته هم تللی دي او زمونږ تاسو معاشره کې هر یو دویم سړی چې سره ملويږي بېهوده الفاظ سره استعمالوي یعنی کنزل سره استعمالوي د قیامت دوه علامات چې دوه ملګري ملويږي کنزل سره کوي چې جدوي کېږي کنزل سره کوي نن سبا د سلام په ځای باندې چاول سره ملويږي کنزل سره وکي داسې خبره وکي چې کنزل د خپل نیکی ختم شي دا نیکی چې ته روزانه د هر ملاقات کې کنزل کوي د خپل ملګري سره حیا ختم شوی ده نه په ښځه کې حیا شته دی نه په سړي کې حیا شته دی نه زوی د پلار نه حیا کوي نه شاګرد د استاد نه حیا کوي نه ځوانان د مشرانو نه حیا کوي نه ښځه د سړیو نه حیا کوي بالکل د حیواناتو زندگی ده لکه د سپیو د پیشو د دې زندگی دا زمونږ ماحول جوړ شوی دی په دې بې حیایي باندې مونږ فخر کوو دی الله تعالی ډېر حلیم ذات دی زمونږ حضرت صاحب یا تیر کال فرمایل چې زمونږ د عذاب ولا کوم اسباب دي دا ټول موجود دي دا سبب موجود دی دا موجود حدیث بیان کو نن سبا خو د دین هم زیات شوی دی د ګیلا چې کو الله نه کو الله هم آغا دی قرآن پاک هم آغا دی خو زمونږ حالات بدل شوی دي دی وجه نه د دې ژبې سره به ډېر لحاظ ساتو بل علماء کرام فرمایي چې ونې کې انسان ته دا سبق دی یوه ونه هغه ده چې په خپله را پیدا شي تربیت وال نه وي مالی نه وي دا ونې شاخونه بې ترتیبه وي په لیدلو کې بصورت ښکاري یا میوه نه نیسي که میوه نیسي څه قدر او قیمت به نه وي علماء کرام فرمایي چې په دې ونې کې انسان ته دا سبق دی اے انسانه که تا د خپل شیخ لاندې زندگی تربیت ته دا وایي چې زه قرآن موجود دی حدیث موجود دی ځان زه په خپله تربیت کوم بیا د تا شیخونه د زندگی ولا بې ترتیبه وي په شرکیاتو بدعاتو کې لګیا وي ځان ته به بزرګ وایي په کفریاتو کې به لګیا وي ځان ته به د وحي انتظار کوي چې ما باندې وحي کله راځي د بدعتیانو غټ مشر به وي د تانا نور خلق بدعت زده کوي د سنت خلاف کارونه در نزده کوي خو چې کوم یو انسان د خپل شیخ لاندې تربیت وشي چې دا باطنی ډاکټر او مالی دی دیتا ایتا میوه به عمده وي په اعمالو کې به دریا نه وي په اعمالو کې د عجب او تکبر به نه وي بلکې اعمال به د وزنی وي د الله تعالی سره به هم قدر وي د قیامت په وزن کې به هم وزنی وي عمده به هم وي او په ظاهري اخلاق به د هم شی استاوي چې څوک درته ګوري الله په یاد کېږي دې وجه نه وایي چې د الله ولی هغه دی یاد شي ځکه چې د شیخ لاندې تربیت تر کړی دی مونږ تاسو د سندل ونه ده د سندل ونه خوشبوداره ده چې په کوم تبر یې ووهې هغه تبر خوله هم خوشبوداره کی علماء تدا یا انسان ته د سندل د ونه نه غوندې جوړ شه
چې څوک د تا سره بد وکړي ته بد مه ورسره کوه بلکې ته ښه ورسره وکړه ادفع بالتي هي احسن په ښې طریقې سره دفع کا ځکه باد په باد سره نه دفع کېږي علما کرام مثال ورکوي چې د سړي جامې ناپاکې شي دا په بولو سره په ناپاکي سره نه پاکېږي دا ټولې دنیا بول په توی کا دا ټولې دنیا نجاست په توی نجس کېږي خو چې کله پاکې اوبه 3 ورې په تېرې کې بس پاکې شوې علما کرام فرمایي چې څوک بد در سره وکړي که ته هم بد کوې دی هم بد کوي ته هم بد کوې بیا د قیامت ورځې پر دا نه ختم کېږي لکه مونږ تاسو وایو چې زه به د خښتې جواب په کاڼي سره ورکړم چې دی ما سره یو بد کوي زه به 2 ورسره کوم ګورې دا د شیطان لاره ده زمونږ د شریعت لاره دا ده چې ته بد در سره وکړې ته ښه ورسره کوه زمونږ بعض مشایخ کرامو ته څوک به راغله که خپل شیخ ته چې وایي پلانی زما غیبت کوي په ما پسې رد بد وایي او زما په لرې کې هر وخت ازغې غورځوي یعنی ریکاوډ جوړوي چې دا شیخ په پوه شو ورته وویل چې دی هم ازغې غورځوي او ته هم په لارې کې ازغې وغورځوي بیا خو ټوله دنیا د ازغیو نه جوړه شوه بیا خو د تللو لاره هم نشته دی خو چې دی ازغې غورځوي ته راټولوه دی ازغې غورځوي ته راټولوه بیا به دنیا پاکه شي دې وجې نه د سندل ونې کې زمونږ تاسو لپاره دا سبق دی چې خلکو تاسو چې څوک بد در سره کوي ښه ورسره کوه دا غیرتمند سړی دا دی ځکه غیرتمند هغې ته وایي چې په دین کې غیرتمند وي په سنتو باندې پابند وي په دین سنت طریقه دا ده څوک بد کوي ته ښه ورسره کوه بلکې مونږ تاسو ونه وګورو ونې باندې کله خزان راشي بالکل وچه شي لرګی ورنه جوړ شي په ظاهره باندې داسې ښکاري ته وایي چې بیا راشنه کېږي نه خو دا ونه استقامت و صبر وکړي چې خیر دی د خزان د 3 میاشتې به تېرې شي بادونه واوره پرې راځي یخنۍ پرې راځي خو لیکن په خپل ځای باندې قایم وي بیا چې کله د بهار موسم راشي بیا راشنه شي بیا ګلونه کې پیدا شي بیا میوه کې پیدا شي علما کرام فرمایي چې انسان په تا باندې هم مخالف حالات کله به د ځان د طرف نه امتحان راځي کله د اولادو د طرف نه امتحان راځي کله د خپلو د خپلوانو پردیو د طرف نه راځي کله په دین کې راځي کله په دنیا کې راځي خو انسان ته داسې کوه چې استقامت کوه انسان ته نا امیدي مه کوه د الله نه امید ساته چې هره ورځ شپه هم نه وي هر وخت ورځ هم نه وي کله شپه شي کله ورځ شي دا ماحول به هم تیر شي دا حالات به پریشانی به هم تیری شي بیا به بهار راشي بیا د تا ترقی شروع شي په تا کې د اعمالو ګلونه پیدا شي د اعمالو ثمره به پیدا شي د ونې غوندې په زرونو په لکونو خلکو ته پیدا ورسوي دې وجې الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي واستقم کما امرت داسې مستقیم شه په دین باندې لکه څنګه امر شوی دی داسې مه کېږه چې یو حالات راشي بیا دین نه ورته واوړې بیا چې بل حالات راشي بیا به دین ته راواوړې مونږ چې کله د دنیا نقصان راځي بیا دین نه کوو مونږ ته که د اولادو طرف نه څه تکلیف رسېږي په دین کې بیا دین نه کوو 1-2 روپۍ مې خطا کېږي بیا دین نه کوو چې پریشان وو د غم حالات وي بیا دین نه کوو په جنازې کې د جنازې مسایل بیانوي بیا هلته دین نه کوو چې بس اوس د جنازې وخت دی په واده کې په خوشحالۍ کې د واده مسایل بیانوي اوس دا واده وخت دی اوس یې مه کوه هلته دین خو چې کله د خوشحالۍ وخت وي کله د دنیا امتحان نه وي بیا هر یو سړی وایي چې زه دینداره یم هر یو سړی وایي چې عبادت ما ته وښایه چې زه درته وکړم مسلمان دې ته نه وایي مسلمان دې ته وایي چې دی مستقیمي په هر حالت کې په هر حالت کې په دنیا نظر نه وي په اولادو نظر نه وي په نورو پریشانیو نظر نه وي په الله باندې نظر وي چې په دې وخت کې ما ته الله څه حکم کوي په دې وخت کې الله تعالی ما ته څه وایي یو واقعه راځي سری شکتی رحمه الله په لارې باندې روانو په سفر باندې بیا چرته خوب ولا خواته څملاستو چې څملاستو بیا راجک شو
دته یو आवाज راغی یا سری کن مثلی اے سری د ما غوندې شه د چې وکړو چې څوک شته هم نه یو انسان نشته هم نه انسان आवाज راځي او دا څوک دی چې بیا ورته چې یا سری د ما غوندې شه دای پوه شو چې دی ونه نه आवाज راځي ګورې دا کشف ته اولیاء دی کشف ته اولیاء دا حق دی دا چې کله باطن سره الله تعالی په د باندې کله کله کشف کوي د په اختیار کې نه الله تعالی چاته ورکی کله سپي خبره ور سره کوي کله کانی خبره ور سره زمونږ او تاسو کرامات اولیاء کتابونه پیدا کړي دا وګورو دای چې پوه شو چې دیونه نه ماته आवाज راځي فورا یې ورته وویل چې ونه زه د تا غوندې څنګه شم یعنی ته د لرګیو نه جوړه یې زه د غوښو د وینو د هډوکي نه جوړ شوی تا غوندې زه څنګه شم ګورې ډېر ښایسته جواب یې ورکړو ورته وویل چې ما غوندې داسې څوک ما په کاڼي باندې ولي زه میوه ورکوم یعنی چې څوک د ما سره بد کوي زه ښه ورسره کوم داسې هم ته د ځان نه جوړ کړه چې څوک بد در سره کوي ته ښه ورسره کوه فورا د ده په زړه کې خیال راغی ورته وویل چې ونې تا کې دا دومره ښه خوبي ده د دومره ښه صفت دی بیا د دې باوجود ته د اور غذا ولې جوړه شوي د خلک په تا باندې اور ولې بایلوي د سزا ولې درکوي د واقعا کې راځي چې د ونې یوه سړه ساه واخسته ورته وویل چې په ما کې یوه ښه خوبي هم شته دی چې زه خلک ته ښه ورسوم خو په ما کې یوه داسې خامي او داسې نقصان دی چې زما د ښې اسې په اوبه وړي دي و چې هغه خامي په ما کې دا ده چې هوا دې طرف نه راځي زه ورسره واوړه دې طرف ته چې هوا دې طرف نه راځي زه ورسره واوړه دې طرف ته یعنی زه مستقیم نه یم په خپل صفت او عمل باندې علما کرام فرمایي چې انسانه ته د بزرګ ولې نه وي تا د ټوله ورځ روزه ولې نه وي نیولې د شپې د عبادت ولې نه وي کړی خو چې کله د طبیعت خلاف کار راشي بیا دې نه پیژنې کله د غم حالات راشي بیا دې نه پیژنې چې کله د خوشحالۍ انتها ته ورسېږي بیا دې نه پیژنې دې وجې نه په هر وخت باندې که په دې عمل به دې بکي پاتې وي او که د حالاتو سره بدلېږي بیا د دې اعمالو څه قدر نشته دی دې وجې نه مونږ حضرت صاحب کله کله واقعات ذکر کوي چې کله د خلکو کاروبارونه روان وي د خوشحالۍ حالات وي بیا هر یو سړی چې کوم د ورک شي نه جماعتونه شته دی او نه د نیک اولیاء کرامو صحابت شته دی خو چې کله په کاروبار کې نقصان وارشي چې کله دته تکلیف مخصوص شي یا په کور کې یو پریشانی ور جوړه شي بیا رامنډيږي بیا دین شروع کی بیا هر شی شروع کی ګوري د دې مقصد دا نه دی ګوري مثال ورکو د مشرکانو دا عادت و چې عبادت بت پرستی کوله چې د خوشحالۍ واخو ول چې زمونږه بوتان دي مونږ ته بدا شهرا کوي خو چې کله په کشتیو کې کېناستل چې کله د غم حالات راغی د مصیبت حالات راغی بیا به بوتان ویر شول حالات متوجه شو یا الله تعالی دوری مونږ خلاص کا مونږ بیا شرک نه کوو بیا چې الله تعالی خلاص کړ بیا به په شرک لګیا شو زمونږ هم د حالات جوړ شوی دی کومږي مانو کنه مانو د حالات دنیا کار کې چې مون خلک یا بیا نه دین شته د ونه شته دی خو چې کله نقصان راشي یا الله دور ما په دې نقصان کې برکا یا الله تعالی دې نقصان ما بچ کې بیا بز دین کو بیا دا کار کو بیا دا کار کو خو چې کله الله تعالی بچ کې بیا نه دین شته دی نه غشته دی دې وجنه مقصد دا دی الله تعالی فرمایي چې مسلمان هغه دی ذاکر هغه دی چې هر وخت الله ذکر کوي دی الله تعالی په قدرتونو کې سوچ کوي چې الله تعالی اسمانونو ازمکه دا دوه دا کړی دي د یو ونه مونږ تاسو څو مثالونه ورکړل چې په دې کې د انسان د پر څومره حکمتونه دي یا الله تعالی دا د باطل نه دی پیدا په دې کې د تا حکمتونه دي دا د انسان د پر پیدا دی یا الله تعالی د ما غوندې کمزوري انسان د پر هم نجسدا زما انتها هم نجسدا زما په دنیا کې زه د ځان سره لټین ګرځو زب تکبر ولې کوم
زه ولې د تا حکم نه منه دا ټول مخلوق پیدا کړی زه به د تا دپاره یم دې وجې نه پکار دا دی چې څو ورځې زندګي ده که مونږ او تاسو د څو ورځې زندګي قیمتي کړه خو همیشه زندګي به قیمتي وي که د څو ورځې مو په غفلت کې تېره کړه په خواهشاتو کې تېره کړه بیا مونږ او تاسو همیشه زندګي دا په عذابه وي دې وجې نه مونږ او تاسو دین ته فکر ورکړو د الله تعالی یو ملت راکړي 2 ملت راکړي دا مونږ او تاسو په دین ولګوو الله تعالی به مونږ او تاسو دنیا او آخرت کامیاب کړي الله پاک ته ورکړي